بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم طارق مشال او په خپل پروګرام د خاور او د خلک کې ورتر کلی وم. ګرانو مینوالو، نن سره ډېر ښایسته زلمی، ډېر ښه شاعر بلال وایز صاحب ناست دی. ډېره مننه کوو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو. بلال په خپل پروګرام کې ورتر کلی وم. ډېره زیاته مننه طارق مشال صاحب، ستاسو هم یو جهان مننه کوم. ډېره مهرباني. پاڼه کې موږ له ځایه مهرباني، خوشحاله اوسئ. موږ هم غواړو چې تدبیر د انقلاب دی وشي. موږ هم غواړو چې تدبیر د انقلاب دی وشي، خو دومره ده چې په قلم او په کتاب دی وشي. یو څو دانې دي د امې لره د خدای په نامه، یو څو دانې دي د امې لره د خدای په نامه، زما تسبیح نیمګړې شوي چې ثواب دی وشي. ګرانو مینوالو، بلال وایز به تاسو ډېر زیات لیدلی وي، اورېدلی به مې ډېر ښه شعرونه لیکي. ډېره سخته مزدوري هم کوي او په مزدورۍ کې هیڅ قسمه شرم نه دی پکار، او تعلیم هم کوي دې سره، او دې سره شاعري هم کوي. نو دعا به ورته کوو چې الله دې د ښه تعلیم یافته ځوان سره یو ښه شاعر زموږ پښتنو وروڼو ته ورکړي. نو بلال ته بلنه ورکوم چې مینوالو ته ښایسته شانتې کلام ډالۍ کړي. ته د حیا څادر په سر وساته، پرېږده بچیه زمانه څه کوي. ته د حیا څادر په سر وساته، پرېږده بچیه زمانه څه کوي. او دومره پوره ده چې بس پیژنې مې، دومره پوره ده چې بس پیژنې مې، زما د ژوند نوره قصه څه کوي. داسې بېغمه باچا ګرځه که نه، ساده سړی یارانه څه کوي. داسې بېغمه باچا ګرځه که نه، داسې بېغمه باچا ګرځه که نه، ساده سړی یارانه څه کوي. او بل غزل دی چې ژوند مې برباد شولو، د غمه مې ټپه وکړله. ژوند مې برباد شولو، د غمه مې ټپه وکړله، دا ځل رښتیا مې د رښتیاونه توبه وکړله. ستا غرور دومره و چې ښه او بد دې نه پېژنده، راشه اوس وګوره ما بله ستا نه ښه وکړله. ستا غرور دومره و چې ښه او بد دې نه پېژنده، راشه اوس وګوره ما بله ستا نه ښه وکړله. او خدایه سپوږمۍ زما ګواه به وي په ورځ د محشر، زه نشه یي نه وم، د غمه مې نشه وکړله. او بلاله نن به مې د سترګو نم بیخي نه وینې، نن مې د ګل جانان په ګل غېږه کې شپه وکړله. ډېر ښه بلاله، نن به مې د سترګو نم بیخي نه وینې، نن مې د ګل جانان په ګل غېږه کې شپه وکړله. ډېر ښه، ډېر زبردست شعر دی. ډېره مننه بلال. نو بل هم کلام اورو، او په منځ کې ورته زه خپل یو دوه شعرونه د غزل څو شعرونه ډالۍ کړم چې چېرته روانم چېرته ورسېدم، چېرته روانم چېرته ورسېدم، څومره په ګرانه ورته ورسېدم. چېرته روانم چېرته ورسېدم، څومره په ګرانه ورته ورسېدم. غشي باڼه راورېدل روانم، غشي باڼه راورېدل روانم، لکه رانجه سنګر ته ورسېدم. او زه خو د عدم تشدد قایل یم، زه خو د عدم تشدد قایل یم، سر مې کړه پرې که شر ته ورسېدم. مننه. زه خو د عدم تشدد قایل یم، سر مې کړه پرې که شر ته ورسېدم. او دا شعر دی ټولو پښتنو وروڼو ته، او خاص کر بلال بیا تا ته ډالۍ وي، ځکه چې مینوالو بلال د افغانستان سره تعلق لري، خو زموږ سره دلته په پاکستان کې په پښتونخوا کې اوسېږي. نو دا شعر دی ده ته ډالۍ وي چې د ادب اوبه مې وڅښلې نو، چې د ادب اوبه مې وڅښلې نو، ګل وم د لر خو بر ته ورسېدم. او ما به ترې مړ راوړې مشاله واوره، ما به ترې مړ راوړې مشاله واوره، او یو ځل که هغې در ته ورسېدم. ډېره مننه. دغه نوی غزل دی جی ارشاد. چا ترېنه درد واغستو، چا ترېنه مزه واغسته، چا ترېنه درد واغستو، چا ترېنه مزه واغسته، ما د ژوندون د هرې ستړې تجربه واغسته. ډېر ښه. او دغه یاران وو چې په سخته لار یې پرېښودلم، چا حوصله راکړه له چا مې حوصله واغسته. ډېر ښه. دغه یاران وو چې په سخته لار یې پرېښودلم، چا حوصله راکړه له چا مې حوصله واغسته. او دنیا بازار دی که مني او که یې نه مني، هوښیار و علم او قمقلو تر پیسه واغسته. ډېر ښه، ډېر ښه. څه مې خپل کار دی او څه ستا والی مې نه هېرېږي، څه مې خپل کار دی او څه ستا والی مې نه هېرېږي. ښار ته روان یم د مور مې اجازه واغسته. ډېر ښه. او شپه هم پخه شوه او رباب هم ښه مزه کوي، خو بلاله کور ته لاړ شه پلار دې وسوسه واغسته. شپه هم پخه شوه او رباب هم ښه مزه کوي، خو بلاله کور ته لاړ شه پلار دې وسوسه واغسته. ډېر ښه، ډېر زبردست. ګرانو مینوالو، دا بلال وایز چې موږ سره خوندور شان کلامونه شریک کړو.
زه دنه د تسکین مانیروال صاحب په 2 شعرونو اجازه اخلم چې ویښته مې سپین شو یو بله یارانه پکار ده ویښته مې سپین شو یو بله یارانه پکار ده ژوند تېرولو له خامخا بانه پکار ده بیلوزه یار ایله تسکین نن په لاس راغلی بیلوزه یار ایله تسکین نن په لاس راغلی د ښکلي مخ نه یو بوسه جرمانه پکار ده ډېره مهرباني د لوی الله په امان